چې دا غزوه احزاب د یو يهودي سازش او هغه دا جوړ کړي وو چې دا غنم حوی ابن اخطب وو نه د بنو نذیر سړی وو چې کله د مدینه منورې نه جلا وطن شو نو د لړ مکی ته په مشرکینو پسې او هغه ته وویل ویزه تمام عرب راټولوما او دا پیغمبر ستاسو دشمن دی او زمام دشمن دی زه تمام عرب یو ځای کوم او راځي چې په مدینه منوره حمله وکړو دوی د یړه تباه کو حوی ابن اخطب دا سازش جوړ کو نو دا حوی ابن اخطب بنو نذیر چې کوم يهودو دوی پخپل شو د مکه چې کوم مشرکین او د ابو سفیان دغه ټیم کې مسلمان شوی نه او د په مشرۍ کې او دارنګ بنو غطفان کومه قبیله چې د بدمعشان او د مدینه او د مکه مکرمه په منځ کې پاتې کېده دایم د ځان سره مرګري کړل او بنو قریظه چې کوم مدینه منوره کې دن پاتې کېده دایم د ځان سره مرګري کړل اصل کې تاسو ته د غزوه بنو قریظه پس منظر بیانوم چې دا غزوه ولې شوې ده لزر لخکر وو دوی په مدینه منوره باندې حمله وکړه د کفارو وزر لخکر دا د احد په مقام کې فاتح شو او 3000 لخکر ورله مخې ته نو چې مخې ته ورله نو الته خندق نو دوی ورستو سوال جواب وکوي راځي ما ځکه چې مسلمانانو لار بند کړي مدینه منورې ته تاسو ما راځي دلته کې کفار ایثار شو بیا دا حوی ابن اخطب چې دا ابو سفیان ته ویلیو وی بنو قریظه چې کوم مدینه منوره کې زمون يهود پاتې کیږي هغه در سره زمرګری کومه دا بنو قریظه په مدینه منوره کې فاتح کېدل د دوی او د نبی علی السلام په مابین کې د جنگ بندۍ معاهده شوی و نبی علیہ السلام ورته ویلو تاسو به مونږ سره جنگ نه کوئ مونږ بس تاسو سره جنگ نه کوو تاسو به زمون خلاف د چا سره نه ودرېږئ مونږ بس تاسو خلاف د چا سره نه ودرېږو د مسلمانانو د بنو قریظه دا معاهده په خپل منځ کې شوې وه خو دا حوی ابن اخطب یهودي چې راغی دی لاړ په د بنو قریظه پسې ځکه ابو سفیان ورته ووي تا خو وایي چې د مدینې منورې یهود مونږ سره ملګري دي نو کم دي ورشه اوسې راوله که نه نو دا حوی ابن اخطب ورغه دی بنو قریظه پسې ته دی بنو قریظه چې کم سردار او کعب ابن اسد هغه چې دا حوی ابن اخطب ولیدو دروازه د کالا بند کړه نو دی حوی ابن اخطب ورته دروازه کوله او کما ته سره می سوال جواب دی نو هغه ورته د نه وي ته به ماته سوې خو ته به ماته چې د مسلمانانو سره جنگ وکړه او زه مسلمانانو سره جنگ ځکه نشم کولی چې زمونږ او د هغې په مابین کې د جنگ بندۍ معاهده شوې ده زه د هغې سره جنګ نشم کولی بهرحال ده ورته ډېر لګیا وي دا دروازه خو کوله وکړه چې دروازه یې ورته کوله وکړه نو د حوی ابن اخطب د کعب ابن اسد ته ووي ما تمام عرب راجمع کړي 10,000 لښکر مې راوستی دی زه دا پیغمبر او دا لږ غونته مسلمانان ختمومه تاسو را سره مرګتیاو کې مسلمانان اسی ختميږي نو تاسو په کې می سو شي کو تاسو را سره مرګري نشي پس پینه ډاګه پاتې شي مسلمانان ځاسي ختمومه نو دا کعب ابن اسد په خبرو کې را وسرا وستو جو دا ورته وی ټیک د زدي مرګره ما زدي مرګره د نبی رسول الله سره چې کومه د جنگ بندۍ معاهده کړي واغې سکړه پرې کړه ماته کړه نبی رسول الله یو درې صحابه پسې ور ولېګل تاسو معلومات وکړي چې دا خبره ټیک ده بنو قریظه ورشته معاهده ماته کړي کواسي یو خبر چلیږي درې صحابه کرام لاړو د کعب ابن اسد سره ملو شو د بنو قریظه چې کم سردارو ګړه بړه وشو سلام کلام وشو کعب ابن اسد ته ویل که څنګه راغلی هغه ورته مو خو دې سره راغلی چې استاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د جنگ بندۍ معاهده ده نو مو خبر شو چې هغه معاهده تا ماته کړی ده نو دا کعب ابن اسد ته د څه شي معاهده زما ستاسو سره د څه شي معاهده ده زه خبروم نه د معاهده نه زما د مخ کې نم دشمنان وای اوس مم دشمنان یې او زبر سره جنگېږم ما ستاسو سره کله معاهده کړې دي د معاهده نه بالکل منکر شو چې منکر شو صحابه کرام ډیر زیات خپه شو راله واپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره په اشاره کې فوق نبی رسول الله ځکه چې کوم معاهده ما تکړی ما ته به ښکار خبره نه کوي ما په اشاره پوه کې ځکه چې صحابه کرام خفه نشي
ځکه چې دلته کې 10,000 لښکر د بار راغلی دی او دلته مدینه منوره کې راباندې دوی دشمنان شي دوی راباندې هم حمله وکړي نو صحابه کرام به چې موږ خو ګیر شو نو نبی علیه السلام یې ښکاره به اظهار نه کوئ هغې چې راله داسې غونته اشاره یې ورکړه چې نبی علیه السلام پوه شو چې او هغوی معاهده څه کړې ده ماته کړې نبی علیه السلام ډېر سخت خفه شو بهرحال هغه ټول تفصیل درته ما ذکر کړی مخکې خو دا درته د بنو قریظه چې کومه غزا وه د هغې پس منظر مې درته ذکر کوو چې دا غزا د بنو قریظه سره ولې شوې ده دوی د نبی علیه السلام سره غدر او خیانت کړی دی د دوی سره ځکه دا غزا شوې وه چې کله غزوه خندق ختم شو نبی علیه السلام سحر ټیم و د خپلو صحابه کرامو سره روان شو مدینې منورې ته واپس لاړو چې کله واپس لاړو داسې ماسپښین ټیم و نبی علیه السلام له جبریل علیه السلام راغی او جبریل علیه السلام اسلحه اچولې ده وی د الله پاکه پیغمبره تا او ستا صحابه کرامو اسلحې کېښودې نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی او مونږ خو اسلحه کېښودله نو ما او زما پرشتو خو له اسلحه نه دی ایښې تاسو اسلحه کېښوده ما او زما پرشتو اسلحه لا نه دی ایښې زمونږ چې کومې ملګري پرشتې دي نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی ولې څه کول غواړي جبرئیل علیه السلام ورته وفرمایل وی په بنو قریظه باندې حمله کول دي په بنو قریظه باندې څه کول دي حمله کول دي نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی جبرئیل زما صحابه کرام ستړي دي زما صحابه کرام ستړي دي اوس د جنګ رالو سارو جبرئیل علیه السلام ورته وفرمایل هغه زما کار دی ترې ملګري تیار کا بنو قریظه ته ځان را رسوئ او زه درنه مخکې لاړم جبرئیل علیه السلام ورته وفرمایل زه درنه مخکې لاړم انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی د جبرئیل علیه السلام او د هغه سره چې کمې فرشتې وي وی د بنی غنم کوچه بنی غنم دا یو علاقه ده وی د هغې ګرد غبار هغه دوړې اوس هم ماته یاد دي د سترګو مخکې مې دي چې مونږ کتل چې هغه میدان د دوړو ډک شو څه ښکارېدل نه خو جبرئیل السلام چې کله نبی علیه السلام ته وفرمایل وی زه بنو قریظه ته ورغلم او تاسو راپسې راځئ وی مونږ هغې میدان ته کتل چې کوچه بني غنم د دوړو ډکه شوه دا فرشتې لاړې هغې اسونه چې کوم هغوی د خاورې داسې اوچتې کړې په بره وی نبی علیه السلام وفرمایل خپلو صحابه کرامو ته ماسپښین نه بعد ټیم نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی یو تن به مونځ د مازدیګر نه کوئ مګر بنو قریظه کې د مازدیګر مونځ به نه کوئ مګر چېرته بنو قریظه کې به د مازدیګر مونځ کوو او نبی علیه السلام علي رضی الله تعالی عنه جنډه ورکړه وی علي دا ته واله او ورځه به بنو قریظه باندې حمله ده صحابه کرام روان دي اوس په لاره کې د مازدیګر د مانځه ټیم شو چې د مازدیګر د مانځه ټیم شو په دې کې د صحابه کرامو خپل منځ کې اختلاف راغی بعضو وی د مازدیګر مونځ کو ټیم رانه تیریږي او بعضو صحابه کرامو ویل وی نه نبی علیه السلام فرمایل چې د مازدیګر مونځ به کوم ځای کوئ په بنو قریظه کې که اوس قضا کېږي که نه قضا کېږي موږ به بنو قریظه ته ځان رسو هغې نورو صحابه کرامو ته وفرمایل وی د نبی علیه السلام مطلب دا و چې زر ځان رسوئ دا مطلب یې نه و چې تاسو مونځ قضا کوئ خو مقصد یې دا و چې هلته کې زر ځان رسوئ بهرحال صحابه کرام دوه ډلې شوې یوه ډله داسې وه چې هغې مونځ د مازدیګر ونه کو وی نبی علیه السلام مونږ ته ویلي دي چې د مازدیګر مونځ به نه کوئ مګر کوم ځای کې بنو قریظه کې وی که د مازدیګر مونځ قضا کېږي قضا دي چې موږ به بنو قریظه ته ځان رسو بلې ډلې وی نه د نبی علیه السلام مطلب دا و چې تاسو به منډه ځای هلته زر ځان رسوئ مونږ خو د مازدیګر مونځ کوو نو هغې د مازدیګر مونځ په لاره کې وکړو بیا روان شو هلته کې نبی علیه السلام چې بیا په خپله ورسېدو دا واقعه ورته ذکر شوه وی د الله پاکه پیغمبر بعضې صحابه کرامو مونځ د مازدیګر نه دی کړی او بعضو کړی دی نبی علیه السلام د هېچ چا نه خفه نه شو دواړو ته وي تاسو ښه کړي دي ځکه چې دواړو د نبی علیه السلام د حکم تعمیل کړی دی دواړو د نبی علیه السلام حکم منلی دی خو یوې ډلې د حدیث په ظاهر باندې عمل وکړو ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې مازدیګر مونځ به نه کوئ مګر بنو قریظه کې بس هغې د حدیث ظاهري الفاظو ته وکتل مونځ یې ونه کړو چېرته یې ځان ورسو بنو قریظه ته او دې بلې ډلې اجتهاد وکړو وی د نبی علیه السلام مطلب دا دی چې زر ځان رسوئ نو مازدیګر مونځ به وکړو بیا به ځان رسو هغې اجتهاد وکړو نبی علیه السلام دواړو ته وفرمایل ښه خو کړي دي
د یوې ډلې نه خفه نه شو. حافظ ابن قیم رحمه الله فرمایي وی د دوو ډلو کې یوې ډلې 2 ثوابونه حاصل کړو او د یوې ډلې 1 ثواب حاصل کو. ابن قیم رحمه الله فرمایي وی د دوو ډلو کې یوې ډلې 2 ثواب حاصل کړو او د بلې ډلې 1 ثواب حاصل کو. څنګه وی کومې ډلې چې د حدیث په ظاهر عمل وکړو چې موږ په لاره مونځ نه کوو بلکې چرته به ځان رسو بنو قریظه ته به ځان رسو هغې خو 1 ثواب ورته میلاو شو چې د نبي علیه الصلاة والسلام د حکم تابعداري وکړه دکه ثواب ورته میلاو شو او د بلې ډلې ته 2 ثوابه میلاو شو. څنګه یو د هغې مونځ پابندي هم وکړه چې هغې ته صلات وسطا ویلی شوی دی صلات وسطا ورته ویلی شوی دی چې په هغې کې حدیث مبارک کې راځي وایي د چا نه چې د مازدیګر مونځ قضا شو ته د اهل و عیال او هر څه د ده نه هلاک شو هر سره د هلاک شو. د دې خو ډېر زیات احادیث مبارکو کې تاکید راغلی دی نه هغې صلات وسطا د مازدیګر مونځ هم ادا کو دا 1 ثواب شو او دویم د نبي علیه الصلاة والسلام د حکم یې ومنو چې ځان بنو قریظه ورته ورسو. نو چا چې اجتهاد کړو هغې ته 2 ثوابه میلاو شو چا چې حدیث په ظاهري الفاظو عمل کړو هغې ته 1 ثواب میلاو شو. حافظ ابن قیم رحمه الله فرمایي بهر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل پسې ورستو ورسېدو اول خو جنډه چاله ورکړی و علي رضی الله تعالی عنه له بیا د بنو قریظه چې کم سردارو دا کعب ابن اسد هغه چې ولیدل چې مسلمانان رالو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې د قلاګانو نه محاصره تا وکړه ځکه چې څنګه مشرکین مکه واپس لاړل دوی په ځان پسې پته خو ته ولګېده چې موږ خیانت کړی دی که نه موږ د نبي علیه السلام سره دوکه کړې ده که نه ځان خو ورته معلوم و نو څنګه چې کفار د مدینې منورې نه واپس شو نو دوی په ځان پسې د کلاګانو دروازې بندې کړې چې اوس خو موږ مسلمانان پرېږدي نه موږ خو سره خیانت کړی دی. نو چې مسلمانان یې ولیدل چې راورسېدل نو د دوی چې کم سردار او کعب ابن اسد د خپل یهود راټول کړو وی زه تاسو ته 3 خبرې کوم په دې 3 کې یوه ومنئ نو بچ پشو. کومې 3 خبرې ورته وکړې؟ اول ورته دا خبره وکړه وی راځئ چې ټول په دې پیغمبر باندې ایمان راوړو. د یهودو چې کوم سردار کعب ابن اسد دوی راځئ چې ټول په دې پیغمبر باندې ایمان راوړو وی ما تم پته ده او تاسو تم پته ده چې رښتینی پیغمبر دی. زمونږ په کتابونو کې د خبره ده په تورات کې د ټول صفات موجود دي نو رښتینی پیغمبر دی راځئ چې ایمان پرې راوړو نو موږ به هم بچ شو مالونه به هم بچ شي ښځې به هم بچ شي اولاد به هم بچ شي راځئ چې په دې ایمان راوړو. یهودو ورته جواب ورکو وی موږ چرته خپل دین پرېښودلو ته نه یو تیار په دې پیغمبر خو موږ د سره ایمان نه راوړو. وی دا را سره نه منئ وی نه. وی دویمه خبره درته کوم وی بیا راځئ چې دویم کار وکړو. دویمه خبره دا ده چې راځئ تورې راوالو خپلې ټولې ښځې او بچي مړه کړو. راځئ خپلې ښځې او بچي مړه کړو او بیا به میدان ته وځو جنګ به د مسلمانانو سره کوو دا یره به را سره نه چې زموږ شاته بچي دی او زموږ ښځې دي دا به په خپل لاس وړومبې ووجنو بیا به د مسلمانانو سره مقابله کوو نو دا یره به نه چې شاته زموږ بچي دی او ښځې دي نو ښه حمله به پرې وکړو مسلمانان به ختم کړو بیا زموږ دپاره ښځې ډېرې نورې ښځې به وکړو نور بچي به پیدا شي خو راځئ چې دا خپلې ښځې او بچي په خپله قتل کړو. نو یهودو ورته وي زموږ د ښځو او د بچو څه ګناه ده ولې هغې قتلو بیا به د ژوند څه مزه چې موږ خپلې ښځې خپل بچي په خپله قتل کړو. وی دا هم نه کوو. وی بیا درېیمه خبره درته کوم. درېیمه خبره دا ده چې راځئ د خالي په ورځ باندې او په دوی باندې حمله وکړو. وی ځکه دا پیغمبر او دا مسلمانان به بالکل بې فکرې زموږ نه ځکه چې موږ د خالي په ورځ جنګ نه کوو زمونږ په دین کې زمونږ په شریعت کې د خالي په ورځ جنګ منع دی نو دوی به زمونږ نه بې فکره چې زه دوی په موږ حمله نه کوي وی د خالي په ورځ به موږ په دوی باندې حمله وکړو دوی به بې فکره موږ به پې حمله وکړو چې بس ختم به یې کړو. هغې نورو یهودو ورته وي کعب ابن اسد ډېره عجیبه خبره دې وکړه وی تا ته پته نه ده چې زموږ مشرانو د خالي د ورځې نافرماني کړې وه په دې کې ګستاخي کړې وه الله ته شادوګان او خنزیران نه جوړ کړي ته اوس بیا په موږ باندې هغه کار کوي د خالي په ورځ موږ د الله نافرماني کړې وه نو زموږ نه څه جوړ شو د مشرانو نه الله شادوګان او خنزیران نه جوړ کړي نو ته بیا په موږ باندې هغه ګناه کوي دې ته هم نه یو تیار. بهرحال د کعب ابن اسد یوه خبره یې ونه منله د خپل سردار خبره یې ونه منله. بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته دی بنو قریظه وی ته ابو لبابه زمون خواله راولېږه زمونږ د ده سره څه خبرې دي. د ابو لبابه چې و که نه رضی الله تعالی عنه دا د دې بنو قریظه حلیف و دوست و ملګری و نو دوی ورته ته زمونږ خوا ته ابو لبابه لږ راولېږه موږ د ده سره لږې خبرې کوو.
نبی رسول الله ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ فرمایي لاړ شه چې دوی تاسو سو ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ چې د دوی خواله لاړ د دوی د خزي ورته راټول شوی ماشومان راټول شو جړلی ورته نو د ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ په ځل کې 70 غون تراغه بل زړه دوستی ور سره مو نو د يهودو د تپوسو کو وی کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره اون منو یا اومنو د نبی علیہ السلام څه اراده ده مونږ ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمون متعلق څه خیال له مونږ سره څه کول غواړي نو دی ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ په خله اسونه ویل خدا سي ورته کړی عمر یو تعالی سره وکاګو چې نبی علیہ السلام خو علالی تاسو د علالول وجه له اراده ده بس داسي ورته کړو چې داسي ورته کړو ډایرک پوه شو چې دا می سو وکړو دا خو ما د نبی علیہ السلام راز پاش کو دا می سي چلو کو دا خو ما غلطي وکړه دا غزاینه چې روان شو کنه د نبی علیہ السلام خو ال دانړ ډایرک مسجد نبوي ته لاړ او مسجد نبوي ته لاړ او ځاني پستان پورې کلک وتړو ځاني وتړو صحابه کرام را له بابا دا سکه موږ دی پرانزو وی تر هغه پورې به ما نه پرانځه تر سو پورې چې الله معاف کړي نه ما زه الله معاف کړي نه ما او دا قسم یې وخوړو وی د بنو قریظه پزمکه باندې بدنن نه بعد ز نظر نه لګوم کم ځای کې چې ما د الله او د الله د رسول سره خیانت کړي د غزمه کې ته بزنه زم او ځانې پستنه پورې کلک وتړو نبی علیہ السلام خبر شو وی ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ په مسجد نبوي کې پستنه پورې ځان تړل دی و چې ځان نه پرانځم تر څو چې نبی علیہ السلام نه پرانسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی کومال راغلی وی نو ما بوله د الله نه بخنه غوښتي او الله به معاف کړي وو خو چې په خپل ځان الله ته حواله کو بس د معاملې او د الله معاملې اوس جدا د زمانس کې سره وامه شپږ ورځې او شپږ شپې ابو لبابه رضی الله تعالی د مسجد نبوي پستنه پورې تړلی شو صرف مانځه ته به پرانستو او بولو براست به پرانستو او پستنه پورې دک شان تړلی شو بهر حال چې الله تبارک وتعالى داغه متعلق بیا آیاتونه نازل کړو الله تبارک وتعالى داغه توبه قبول کړه الله تبارک وتعالى آیت نازل کو واخرون اعترفوا ذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم دا آیاتونه متعلق د ابو لبابه رضی الله تعالی متعلق نازل شو الله توبه قبول کړه چې الله توبه قبول کړه نبی علیہ السلام د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها په کوټه کې و نو نبی علیہ السلام ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي ام سلمہ د ابو لبابه توبه الله قبول کړه ام سلمہ رضی الله د پردي حکم لانه راغله ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایل د الله پاک پیغمبر د زیر و پیزه کوم د زیر و پی زکوما نو مسجد نبوي ته منډ کړه وی ابو لبابه الله ست توبه قبول کړه الله ست توبه قبول کړه نو صحابه کرام را منډ کړي چې پرای نزي وینا ما به نه پرانسه تر هغه پور چې نبی علیہ السلام ز پخپل نه پرانسته نبی علیہ السلام چې د سحر منځو کو داسې مسکه شو لاړ ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ فرانستو په خپل لاس مبارک باندې فرانستو بهر حال دلته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ په دغه کار وکړ بیا الله توبه قبول کړه بنو قریظه اخر کې مجبور شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی زمون لمونږ ته اجازه راکړه چې مونږ یو سړی منتخب کوو زمونږ متعلق فیصله وکړي نبی علیہ السلام ورته فرمایل وستاسو خوخه د چې تاسو د خوخي یو سړی تاسو فیصله وکړي تاسو په رضا یې وی او مونږ په رضا یو وستاسو متعلق څوک فیصله وکړي نو بنو قریظه ورته وویل وی زمونږ فیصله د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ کی سعد ابن معاذ دا د بنو قریظه دوست تیر شوی دی وی زمونږ فیصله به سعد ابن معاذ کوي ځکه زمونږ دوست دی وی ټیک ده تاسو ما ویلو دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ په غزوه خندق کې زخمی شوی و او رګ لګیدل ډیر زیاته وینه ته پیدا نو د نبی رسول الله والسلام د مسجد نبوي سره خواته خیمه جوړه کړې و ویدل ته بنزدې ځکه چې زم ټیم په ټیم تماشا کوم سو کې ننداري لرازي چې په اسانه تماشا کوي نو د په هغه خیمه کې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه خر اولګو وی تاسو سعد ابن معاذ راولې د په خر باندې سور سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ راغه چې راغه د کمزورې شو وینه ته ډیره زیاته بيدلې و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل بنو قریظه و چې د زمونږ متعلق فیصله وکړي نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی تاسو زره فیصله د لپاره منتخب کړئ ما د بنو قریظه ورته او مونږ ته منتخب کړئ نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ زما فیصله واورئ څومره چې د دوی جنگجو سړی دي جنگ والا سړی دي دا دي ټول قتل کړي شي دا دي ټول قتل کړي شي سلور سو کسان دی دا سلور وړ دي قتل کړي
یو خبره وی دویم دا چې مالونه دي د دوی مال غنیمت شي مال او جایداد د مال غنیمت شي او دریم دا چې بچي او ښځې دي وینځي او غلامان شي زما فیصله دا ده نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل تاسو سعد ابن معاذ ځان منتخب کړو دا غو فیصله دا ده او نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ای سعد تا چې کومه فیصله وکړه قسم په الله دا فیصله د الله هم ده دا فیصله د الله هم د کومه فیصله چې تا وکړله او بیا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی لاسونه اوچت کړو داسې اسمان ته وکتل وی الله ما خو ستانه دعا غوښتې وه چې الله کو د مشرکین مکه د نبی علیه الصلاة والسلام سره نورې غذاګانې کنه نو ما شهید کوه ما شهید کوه چې زه د مشرکین مکه سره په خپله وجنګېږم ځکه چې دوی زموږ پیغمبر ته ډېر تکلیف ورکړی دی دوی د مکې مکرمې نه ډېرو په سختو باندې زموږ د پیغمبر رسېدلی دی ده ته ډېر تکلیفونه رسولي دي ما تر هغې پورې مه وجنه تر څو چې مشرکین مکه جنګونه د دې پیغمبر سره وی الله کو چرته د دې نه بعد د نبی علیه السلام او د مشرکین مکه جنګ نه وي که نه نو ماله د دې زخم نه شهادت راکړه الله زه په شهادت خوشحاله یم نو حدیث مبارک کې راځي وایي چې څنګه یې دا وي چې الله ماله د دې زخم نه شهادت راکړه که نه وي د زخم نه وینه روانه شوه د کنټرول کېدو نه وه حتی در دې پورې چې په دغه کې ځای باندې سعد بن معاذ رضی الله تعالی شهید شو او چې کله شهید شو که نه نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ای زما صحابه کرامو د سعد ابن معاذ په شهادت سره د الله عرش وړه کېدو د الله عرش وړه کېدو دا واحد صحابي دی دا صرف یو صحابي دی چې د ده متعلق نبی علیه الصلاة والسلام دا فرمایلی دي وی د ده په شهادت سره د الله عرش وړه کېدو دا یو صحابي دی صرف د بل صحابي متعلق دا خبر هم راغلی وی د په شهادت سره د الله عرش وړه کېدو او بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی الله تبارک وتعالی د اسمان دروازې کوله وکړې او یا زره فرشتې د جنازې لرالې هغه فرشتې چې د دې نه مخکې ځمکې ته نه دي راکوزې شوي او یا زره فرشتې د سعد بن معاذ جنازې لرالې داسې فرشتې چې مخکې ځمکې ته نه دي راغلي د ده متعلق نبی علیه الصلاة والسلام د شهادت ډېر زیات فضائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړو بهر حال د بنو قریظه چې کم سړیو هغه مردار کړی شو او ښځې چې دا گرفتار کړی شوې په دې ښځو کې صرف یوه ښځه هغه وجلې شوې د بنو قریظه په ښځو کې صرف یوه ښځه ځکه چې هغې یو صحابي شهید کړی و هغې صحابي شهید کړی د هغې صحابي په بدل کې هغه قتل کړی شو ځکه چې قصاص دی نور ښځو او ماشومانو ته نبی علیه الصلوۃ والسلام څه نه دي ویلي